دلته بیا موږ د یورپ د ایج اف ډسکوري خبره چې موږ کوو چې دا ډسکوري څنګه وسوه په 1550 کې دا رینسانس پیریډ راغلی دی. کریسټوفر کولمبس دی په اول ځل په 1450 څخه تر 1500 شاوخوا پورې دا ایج دی دا 14 سنچري چې دا په دې کې دوی ډېر زیات دغه وکړي ایکسپوژر وکړي. لکه موږ دا وایو امریکا چې دا کریسټوفر کولمبس ایجاد کړ چې د ایکسپلور کاوي د برصغیر پر خوا باندې، خو په منځ کې اچانک به اکسیډنټ چې دی د امریکا دلته ویل د چې دلته ریډ انډن ورکړي. بیا ویلیام جانزوز دی چې دا د ویلیام جینزون چې دا د استرالیا ویزټ یې وکړی، ایکسپلور یې کله د مختلف ځایونه دلته کې پیدا کړو. د هغه بعد ارنیډو کورټیس دی دا یو سپینش دغه ایکسپلورر و، دا ایزیټیک امپایر چې دی هغه دغه کوي قبضه هم کوي او پر دې باندې مخ ته دوی ډېر زیات ایکسپوژر وکړي. له دې سره سره فرانس پیزارو یو سړی و چې دغه چې و دا د یو انکا امپایر هغه وخت په یورپ کې و، هغه چې و هغه قبضه کوي او قبضه کولو وروسته یې پر هغه ډېره زیاته باچي هم وکړله. ورسره موږ دا وایو چې کولونایزیشن اف نارت امریکا په اصل کې هغه ټیم و امریکا او کاناډا دواړو ته یې نارت امریکا ویلی. پر دې باندې مختلف فورسز راتلو لکه سپینش چې و پر دې باندې قبضه کوله، د دې شیان چې و د دې قبضه کول. دغه شیان چې و دوی څوکه بیا پرمختګ وکړي. بیا دوی چې و دوی داسې باغي طبیعت خلک و د امریکون او د دې خلاف یې مزاحمت وکړي. بیا وروسته امریکا چې ده هغه ډېره زیاته ایډوانس شوه. نو په اول ځل ایج اف ډسکوري چې دا کله په 14مه سنچري کې شروع شوه. د دې مین وجه دا ده چې کریسټوفر کولمبس چې دی دا اراده کوله چې دوی څنګه دنیا ایکسپلور کړي، یعنی د خاص وجه دا و چې دوی څنګه انډیا ته لاړ شي او انډیا ایکسپلور کړي. د انډیا ایکسپلورېدو په نیت چې دوی کله روان شو په لاره کې دوی راولاړ شو دغه خپل کوي د امریکا پیدا کا. نو دا خیال و چې زه انډیا ته رالم، په دې وجه به امریکایي خلکو ته د ریډ انډن نوم ورکړی دی. نو په ایج اف ډسکوریز کې چې دی د کریسټوفر کولمبس او د ویلیام جانزو او د ارناډو کورټیز او د فرانسیسکو پیزارو ډېر مین رول دی. نور هم په دې کې ډېر زیات نومونه دي خو هغه موږ سره دا خبره کوو چې دوی ډېر زیات کردار